نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. زمر دین اسلام محترم و معزز و مسلمانانو، اکثر ملګری تپوس کوي که د عرفې روجه د جمعې په ورځ راشي نو آیا موږ به صرف د جمعې د ورځې روجه نیسو او که نه د زیارت د ورځې روجه به ورسره نیسو؟ اصل کې دا تپوس د ملګري د دې د وجې نه کوي چونکې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د جمعې په ورځ نفلي روجه د دې د نیولو نه منع فرمایلی ده. ها که یو سړی نیسي نو بیا خپله طریقه کار په حدیثو کې ذکر دی، الا یوما قبله و بعده. مخکې به هم ته یو روجه ونیسي او که مخکې ته نه نیسي نو بیا ته وروسته یو روجه ونیسه، دوه ورځې روجه به نیسي. که د جمعې په ورځ د نفلي روجه نیوله په عامو اوقاتو کې نو بیا به دوه روجې نیسي، یا خو به الا یوما قبله د زیارت د ورځې روجه به هم ورسره ملګري کړي او د جمعې د ورځې به هم ونیسي نو بیا به ستا روجه صحیح شي. و بعده یا خو به ورسره د جمعې د ورځې روجه ونیسي او ورپسې چې د خالي کومه ورځ ده د هفتې هغه روجه هم ونیسي نو بیا به ستا روجه صحیح شي. نو ځکه ملګري تپوس کوي چې دا د عرفې روجه هم نفلي روجه ده، نو آیا دا به هم په دې زمره کې راځي؟ د دې سره به هم بله روجه موږ ملګري کوو که نه صرف ځان له دا نیوې شي؟ نو په دې مسله باندې ځان پوه کوي چې هر کله د عرفې روجه یا د عاشوري روجه یا بله داسې کومه روجه چې عامو روټینو کې هغه نیولې کېږي د جمعې په ورځ باندې دا راشي نو بیا یې صرف د جمعې په ورځ نیوې شي، په دې کې څه حرج نشته. ولې؟ ځکه حدیث کې د الله رسول موږ ته فرمایلی دي، د حدیث الفاظ داسې دي: ولا تخصوا یوم الجمعة، او تاسو د جمعې ورځ مه خاص کوئ بصیام د روجې دپاره. ها که چېرته یو سړی هغه مخکې نه روجې نیسي، الا من کان یصومه احدکم فلیصم، که په تاسو کې یو کس د مخکې نه روجې نیولې او د جمعې ورځې روجه هم پکې راغله نو بیا یې نیوې شي. نو د دې حدیث نه داسې معلومیږي چې دلته دا منه د دې دپاره راغلې ده چې دا ورځ تاسو مه خاص کوئ، صرف د دې ورځې د تعظیم دپاره چې یاره د جمعې ورځ ده په دې کې به روجه نیول غوره عملي. د دې نه د الله رسول منه فرمایلی ده. که یو سړی دی هغه د داود علیه السلام روجې نیسي، حدیث کې د دې فضیلت راغلی دی، د الله رسول فرمایي ان احب الصیام الی الله صیام داود. په روجو کې الله ته خوښه روجې چې کومې دي هغه د داود علیه السلام روجې دي. څنګه روجې به وي؟ داود علیه السلام به یو ورځ روجه نیوله او په بله ورځ به بوزه کوله. نو په دې کې خو داسې طریقه هم راځي چې د زیارت په ورځې به د بوت په ورځې به روجه ونیوله نو دغه شانتې د زیارت په ورځې به بیا بوزه وه، بیا به د جمعې په ورځ روجه شو. نو که یو سړی داسې روجې نیسي د داود علیه السلام نو که په هغې کې د جمعې ورځ راشي نو ټولو علماو لیکلي دي چې دا حدیث په دې خبره باندې دلیل دی چې دا د جمعې په ورځ بیا خاص نفلي روجه نیوې شي. که چېرته د داود علیه السلام روجې نیولي نو دقه شانتي نو په عامو روټینو کې موږ د عرفې د ورځې روجه نیسو، کله د هفتې په ورځ راشي، کله د اتوار په ورځ راشي، کله په نورو ورځو کې راشي. نو دې کال که د جمعې په ورځ راغله نو په دې کې هم څه حرج نشته. نو موږ د عرفې د ورځې روجه نیسو د جمعې د ورځې د تعظیم د وجې نه، ځکه په حدیثو کې د دې فضیلت راغلی د دې د وجې نه نیسو. نو په دې انا باندې صرف او صرف د جمعې په ورځ د عرفې روجه نیول دا جایز دی. او که دغه شانتې د عاشوري روجه د جمعې په ورځ باندې راشي نو بیا هم هغه صحیح ده. او د دې په باره کې د جمهور علماو نظر هم دا دی که چېرته داسې یو روجه چې تا د مخکې نه نیوله، ځکه د حدیث الفاظ په دې باندې دلیل دی چې الا من کان یصوم، په تاسو کې داسې یو کس چې مخکې نه داسې روجې نیولې او بیا د جمعې په ورځ د هغه دا روجه راغله نو فلیصم، هغه د دوی روجه ونیسي د جمعې په ورځ، په دې کې څه حرج نشته. نو د دې د وجې نه که د عرفې روژه د جمعې په ورځ راله نو صرف د جمعې په ورځ د عرفې روجه نیول دا بیا جایز دي، په دې باندې اسم ممانعت نشته. بله ورځ ورسره اسم ملګري کوه. دا قول د جمهور اهل علمو دی او دغه شانتې د شیخ ابن باز رحمه الله دی او د سعودي د بعضې نورو مشایخو لوی کبارو مشایخو دا قول دی
نو د دې د وجه نه کوم ملګرو چې تپوس کو د هغوی دپاره هم دا مختصر کلیپ ریکارډ کړه چې هغه ملګرو ته دا پیغام ورسیږي. الله رب العالمین دې موږ ته توفیق راکړي چې دا روژه په ښایسته طریقې سره ونیسو او الله دې هغه اجر موږ ته رانصیب کړي چې کوم په حدیث کې د الله رسول ذکر کړی دی. که کوم ملګری د دې د اجر نه ناواقف وي نو دا اجر یې واورئ. ابو قتاده رضی الله تعالی عنه فرمایي، امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې دا حدیث راوړی دی چې صوم یوم عرفه، د عرفې د ورځې یو ورځ روژه دومره اجر لري. احتسب علی الله، د الله رسول فرمایي د دې یو ورځې د روژې زه د الله رب العالمین نه دا امید ساتم چې ان یکفر سنة التي قبله، چې الله به د دې یو ورځې د روژې د برکته یو کال مخکینی ګناهونه وبعده او یو کال رستنی ګناهونه معاف کړي. یو ورکوټی عمل دی خو اجر یې څومره لوی دی. داسې نه چې موږ د دې اجر نه محرومه شو. الله دې موږ ته توفیق راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.